دا کهاني د یو داسې انسان ده چې هغه 14 میاشتې بغیر د څه خوراکه د دنیا د ټولو نه خطرناک سمندر پیسفیک اوشن کې ژوندی و. خو چې کله 14 میاشتې پس د هلته نه راغلو نو دغه یو ورلډ ریکارډ هم جوړ کړو، خو د اتلو سره د امریکا آرمي دی په جیل کې بند کړو، ولې چې په د باندې الزام و چې د خپل ملګري مړ کړی دی او خوړلی دی. نو راځئ په ویډیو مو پوه کوم چې اصل کهاني څه ده. د دنیا د ټولو نه خطرناک سمندر پیسفیک اوشن نوم اورېدو سره ډېر خلک یېرېږي، ولې چې دا سمندر زموږ د سوچ نه هم ډېر زیات غټ دی. پیسفیک اوشن سمندر 165 میلیون سکویر کیلومتر کې خور دی، او تاسو چې د دې خبرې نه خبر شئ نو حیران بشئ چې زموږ د ټوټل دنیا څومره لینډ دی، هغه دی 148 میلیون سکویر کیلومتر. د دې مطلب دا چې پیسفیک اوشن یوازې زموږ د دنیا د ټولو غرونو، ریګستانونو او ځنګلونو نه غټ دی. پیسفیک اوشن سمندر کې لږونتې آیلینډز دي چې هغه ډېر زیات واړه دي، او څه آیلینډز داسې دي چې هغې باندې تر اوسه پورې انسان قدم قدرې هم نه دی ایښی، او که په غلطۍ سره په پیسفیک اوشن سمندر کې څوک غایب شو نو د هغه پیدا کول ناممکن دي. پیسفیک اوشن سمندر کې 438 دن ژوندی پاتې کېدونکی د انسان نوم دی کیون، او هغه سره یو وړه غوندې 2 فوټه کښتۍ وه. 36 ساله کیون یو ایکسپرټ کبانو نیولې واله و، او هغه د مکسیکو یو کلي کوسټا ایجل کې اوسېدو. 17 نومبر 2012 دا یو داسې ورځ وه چې کیون او د هغه ملګري کبانو نیولو دپاره روان شو، او دوی سره یو 2 فوټه وړه کښتۍ وه چې په هغې باندې دوی کبان نیولو دپاره لرې نه شو تللی، ولې چې کښتۍ ډېره وړه وه چې په هغې کې یو انجن او یو فریزر و چې په هغې کې به هغوی کبان سټور کول. دوی دواړو دا فیصله وکړه چې 30 ګنټې پس به موږ واپس راځو. د دې د وجې نه دوی ځان سره ډېر خوراک هم وانهغستو. د مکسیکو د غاړې نه 120 کیلومتر لرې دوی په سمندر کې خپل جال خورولو چې اچانک په سمندر کې د دوی طرف ته یو خطرناک طوفان را روان و. په سمندر کې طوفان دوی ته ډېر زیات نږدې و، د دوی جال په اک ځای باندې پرېښو او په فل سپیډ کې واپس را روان شو. د 6 ګنټو لګاتار بورډ چلولو نه بعد دوی د غاړې نه صرف او صرف 60 کیلومتر لرې وو چې اچانک د دوی د بورډ انجن خراب شو. دوی سره یو ریډیو و چې د هغې په ذریعه دوی خپل مشر ته میسج ولېږلو او د جواب انتظار یې کولو، خو د دوی قسمت خراب و چې د ریډیو بیټري هم ختمه شوه. یو طرف ته دوی ته غاړه هم ښکارېده او دویم طرف ته هغه خطرناک طوفان د دوی طرف ته په تیزۍ سره را روان و، او دغې طوفان سره ډېرې زیاتې تیزې هواګانې چلېدلې چې هغې هواګانو د دوی بورډ د غاړې نه ورو لرې کولو، او د سمندر تیزو چپو د دوی بورډ د سمندر منځ طرف ته روان کړی و. د دوی مشر ته چې کله د دوی میسج ورسېدو نو ډېر زیات ټایم تېر شوی و، نو هغه یو سرچ ټیم جوړ کړو او د دوی پیدا کولو دپاره یې هلته ولېږلو، خو لیکن د سمندر چپو د دوی بورډ د هغه ځای نه ډېر زیات لرې بوتلی و. د دغې تیز طوفان د وجې نه دوی ته څه ښکارېدل او نه په څه پوهېدل چې هغوی کوم ځای کې دي او غاړه کوم طرف ته ده. د حیرانتیا خبره خو دا ده چې صرف 15 ورځو کې 450 کیلومتر دا بورډ د غاړې نه لرې تللی و، او د دې وړې کښتۍ د وجې د دنیا د ټولو نه غټ سمندر کې دوی پیدا کول مشکل و. نه دوی سره فلیرګنو او نه څه داسې شو سره و چې هغوی پې اور لګولی وي چې هغوی به را جهاز ته سګنل ورکړی وي. دواړو یو بل ته کتل او په زړه کې دا سوچ کولو چې دلته نه زموږ بچ کېدل مشکل دي. دې دواړو سره د خوراک سامان هم ختم شو، او دوی سره داسې څه هم نه و چې په هغې باندې دوی کبان نیولي وي، ولې چې د سمندر کې د طوفان د وجې هغوی خپل جال هلته کې پرېښی و. دوی دواړه د لوږې نه ډېر زیات بېحاله وو چې اچانک د دوی په بورډ باندې یوه مرغۍ کېناسته. دوی دواړو یو بل ته وکتل او اچانک یې هغه مرغۍ راونیوه او په هغې باندې یې خپله لوږه ختمه کړه. دغه شان هر ورځ چې دوی په بورډ باندې کومې مرغۍ کیني دوی هغې رانیسي او په هغې باندې خپله ګزاره کوي. دوی ته پته وه چې د سمندر په دې څښاک او بسکلو سره د انسان مرګ هم کیدی شي. د دوی په سمندر کې پلاستیکي بوتل راونیسي او په هغې کې د باران اوبه سټور کوي، خو چې کله به باران نه کېدو نو د مرغو او د کبانو وینې به یې څښلې، او هغه هم حالات چې کله به یې ګیر کړل. دې کې میاشتې په تېرېدو شوې او د دې دواړو دماغي حالات ورو ورو خرابېدل شروع شو، او 4 میاشتې پس د کیون ملګري دا حالات برداشت نه کړل او سمندر ته یې ټوپ کړل او ځان یې مړ کړو. او د مرګ نه مخکې هغه کیون نه دا واده واخیسته چې د مرګ نه پس به زما باډي نه خوري. د دې د وجې کیون د هغه جسم 4 ورځې پس سمندر ته غورځولو، او دلته په بورډ باندې کیون یوازې شولو. د کیون 4 واړو طرف ته صرف اوبه او اوبه وې، او د ژوندي بچ کېدو هېڅ امید یې په نظر نه راتلو. کیون د دې حالاتو نه ډېر زیات تنګ راغلی و، خو څه نه څه طریقه باندې به یې خپله زندګي تېروله. د میپ مطابق کیون په پیسفیک اوشن سمندر کې په هغه ځای کې موجود و کومه چې د دنیا د ټولو نه خطرناکه او خاموشه حصه یادېږي، او دلته صرف کارګو شپس تېرېږي. د کیون 6 میاشتې شوې وې چې په دې سمندر کې ګیر وي، او په دې حالات کې هغه خپل ملګري هم ویلي چې د هغې د وجې هغه ډېر منټلي ټارچر شي. یو ورځ کیون ته په سمندر کې لرې یو کارګو شپ وښکاري. په تېره شوې 6 میاشتو کې دا لومبنی شپ و چې هغه ته وښکارېدو. دا منظر چې کله هغه وګوري نو هغه ته بیا د ژوندي پاتې کېدو یو امید ښکاره شو. کیون کارګو شپ ته هر ممکن کوشش وکړي، خو د بدقسمتۍ د وجې هغه
لري وي او دی ونه ویني او شپ د هغه ځای نه لاړ شي او دې سوچ شروع کی چې زما په قسمت کې صرف مرګ او مرګ دی. تاسو سوچ وکړئ چې یو انسان د شپږو میاشتو نه په داسې ځای کې ګیر وي چې هلته یو انسان هم نه وي او هلته یو شپ راشي او هغه هم د هغه نه لاړ شي، نو په هغه انسان به څه تېرېږي. 11 میاشتې بعد کیون په خپل وړوکي بوټ باندې 8000 کیلومتر مزل کړی و او اخر هغه وخت راغو چې په کیون باندې قسمت مهربانه شو. 428 ورځې بعد 30 جنوري 2014 باندې په اوبو کې د هغه طرف ته ناریل را روانو او سمرغې په هغې باندې اخته وې. دا نظاره چې هغه وکته نو هغه ته پته ولګېده چې زما سره نږدې دلته چېرته آیلینډ دی. په دې کې دته لرې یو آیلینډ وښکارېدو او دغې آیلینډ ته رسېدو کې د 15 غنټې ولګېدې. خو چې څنګه بوټ هغه آیلینډ ته نږدې شو نو د بوټ نه جم کی او په لامبو باندې هغه آیلینډ ته لاړو او فاینلي 12 میاشتې پس د پزمکه باندې قدم کېښو. دراصل دې آیلینډ ته ایبون اټول وایي چې دا د دنیا د ټول نه وړوکي آیلینډ دی. په دغې آیلینډ باندې یو وړه غوندې کمره وه او لږ ساعت بعد د دغې کمرې نه یو انسان راووتو. 14 میاشتې په سمندر کې تېرولو نه بعد کیون په لومبي ځل انسان ژوندی ولیدو او کیون ډېر زیات په ژړا شو. کیون خپله پوره کهاني هغې انسان ته بیان کا او لږ ساعت پس هلته کې لوکل پولیس راغو. کیون خپله کهاني هغې پولیس والا ته هم بیان کا خو د کیون په خبرو باندې یقین کولو والا دغلته کې هېڅوک هم نه و، ولې چې په دې وړوکي بوټ باندې د دنیا د ټولو نه خطرناک سمندر کې څنګه یو انسان 438 دن اوسېدی شي او هغه هم بغیر د څه خوراکه. کیون د خپلو خبرو ثابتولو دپاره خپل مشر ته کال وکړو چا چې به هغه د کبانو نیولو دپاره لیږلو او د هغه مشر دا خبره هم ومنله چې کیون به زما دپاره کار کولو او یو کال مخکې هغه په سمندر کې روغ شوی و. اوس دلته کیون بغیر ویزې بل ملک ته رسېدلی و، نو هغوی یو څو ورځې کاروایي نه پس کیون واپس خپل میکسیکو ته راولېږلو. خو دلته دته یو بله غټه مسله شروع شوه. د کیون هغه ملګري کوم چې ځان مړ کړی و د هغوی کور والا په کیون باندې کیس وکړو چې کیون خپل ملګري مړ کړی دی او بیا یې خوړلی دی. خو یو څو ورځې کاروایي نه پس کیون پولیس پرېښودو او د دې نه یو څو میاشتې پس کیون 438 دن په نوم باندې یو کتاب ولیکلو او په هغې کې خپله پوره کهاني بیان کا چې د هغه په سوچ کې نو چې هغه به د دنیا یو داسې ورلډ ریکارډ جوړوي چې هغه به را روانه زمانه کې څوک هم ختم نه کړي. د دې کهانۍ نه موږ ته دا سبق ملاویږي چې په زندګۍ کې څومره هم مشکلات راشي نو هار بایلل نه دي پکار. د قرآن یو آیات دی وتعز من تشاء وتذل من تشاء. الله چې چاته وغواړي عزت ورکوي او چاته چې وغواړي ذلت ورکوي. دا شاندار ویډیو په دې باندې ختمېږي. الله حافظ.